السلام علیکم. سوال: که د چا روجي د میاشتې زیری ورکړ پر هغه باندې د جهنم اور حرام دی، آیا دا حقیقت لري؟ آیا دا حدیث دی؟ جواب: عبدالغفار جبیر. ویډیو موږ جوړو. جواب د عبدالغفار جبیر دی. دغه حدیث نه چې کوم خلک وایي من اخبار رمضان اولا حرم علیه نار جهنم، ژباړه: چا چې د لومړي ځل لپاره د روژې د میاشتې زیری ورکړ پر هغه باندې د جهنم اور حرام دی. جواب: دا نه حدیث دی نه د احادیثو په کتاب کې ستا. په دې خبره کې څو مهم ټکي په یاد ولرئ. اول دا چې کچېرې صرف د روژې په د میاشتې په لیدو سره یو کس د جهنم د اور څخه خلاصېږي نو بیا د روژې نیولو ته اړتیا نشته. بل دا چې دا په ښکاره ډول سره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تړل دي او خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ژباړه: هغه څوک چې په قصد سره پر ما باندې دروغ وتړي د هغه ځای دوزخ دی. او بل دریم دا چې څلورم د مشرقینو ملحدونو غیر مسلمانانو دی د دې خبرې څخه دا معلومیږي چې دوی مسلمانانو ته وایي چې داسې اسانه له جهنم څخه خلاصېدای شي، نو بیا په دې ګرمۍ او یخني کې روژه نیول څه معنا لري؟ پنځم ټکی: د مسلمانانو ته په کار ده چې کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو خبر واوري باید شیر او نشر یې نه کړي تر څو له علما څخه معلومات نه وي اخیستی، ځکه نقل کفر باشد. یادونه کوښښ وکړئ چې دغه پیغام تر خپل وسه پورې نشر کړئ تر څو ورونه او خويندې ورڅخه خبر سي. نو ما ټیک ټاک ویډیو تاسو لپاره جوړ کړه، تاسو شیر کړئ نور سره چې اکثره د حدیث منګ خپل مخکې شیر کړو خبر نو خو بس اوس خبر سولو تاسو نور سره شیر کړئ. جزاک الله خیرا. السلام علیکم. او هله کوم عربیک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب د زنګ علامه کړئ او باندې وکړئ. جزاک الله خیرا.